قدرمنو دوستانو دا یو حقیقت دی چې په دې دنیا کې هر څوک یو ځل خپل ژوندۍ تیروي نو هغه بیا بیرته نشي راتلی. خو تاسو سره نن یو داسې واقعیا شریکوم چې په کراچۍ کې مخې ته راغلی ده. دې ته موږ د ډاکټرانو غفلت ویلی شو یا د قدرت کرشمه، چې د کراچۍ په عباسي شهید هسپتال کې یوه مړه ښځه د غسل په وخت کې ژوندۍ شوې ده. قدرمنو دوستانو دا ویډیو تر اخره خامخا وګورئ او موږ سره خپل نظر هم په کمنټس کې شریک کړئ. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ او تاسو زموږ د چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته وخت په وخت دغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو. دوستانو د پاکستانی شخصي رسنۍ په وینا چې وایي د کراچۍ په یو سرکاري هسپتال کې یوه مړه ګڼلې شوې ښځه د غسل په وخت کې ژوندۍ شوې ده. د تفصیلاتو له مخې چې ویل کېږي 50 کلنه رشیده بیبي تېره ورځ د عباسي شهید هسپتال ته ویوړلې شوه چې د مکمل چیک اپ نه وروسته د هسپتال ډاکټرانو وویل چې دا ښځه مړه شوې ده او ورسره یې ډیث سرټیفیکیټ هم ورته جاري کو. ډاکټرانو چې کله جواب ورکو چې دغه ښځه مړه شوې ده نو د رشیدې بیبي خپلوانو د هغې لاش واخیستو او سردخانې ته یې ویوړو. د کورنۍ خلکو یې وویل چې کله مو سردخانه کې کېښودو نو د هغې نه وروسته مو ورته غسل ورکولو چې د دې وجود په حرکت کې راغی او په ځای باندې کېناسته. د راپورټونو له مخې چې وایي کله چې د غسل په دوران کې د رشیدې بیبي په وجود باندې اوبه واچول شوې نو یودم هغه راوچته شوله او په دې وخت کې چا چې غسل ورکوو هغه ښځو د هغه ځای نه منډه کړه. دغه ښځه چې د هسپتال ډاکټرانو ورته جواب ورکړی و چې مړه ده د ژوندي کېدو نه وروسته د کورنۍ خلکو بیرته ځان سره عباسي هسپتال ته وړې ده. د رشیدې بیبي په اړه باندې ایدي فاونډیشن ویلي دي چې تېره شپه کله دا ښځه مړه ګڼلې شوې وه او دلته ایدي سنټر ته راوړل شوې وه او د ایدي سنټر په سردخانه کې ایښودل شوې وه. نو د دغه ښځې مړی 45 منټه په سردخانه کې پروت او بیا د هغې نه وروسته د غسل لپاره 1 غنټه همداسې ایښودل شوی و. د ایدي فاونډیشن کارکوونکو ویلي دي چې کله یې ښځه د غسل لپاره اوچته کړه نو په وجود کې حرکت راغی چې دا حالت کله د هغې کورنۍ ولیدو نو شور یې جوړ کړو او د هغه ځای نه د غسل ورکوونکې ښځې هم وتښتېدې. کورنۍ وایي چې د عباسي شهید هسپتال اړخ نه کوم د مرګ یعنې ډیث سرټیفیکیټ د دې ښځې لپاره جاري شوی دی نو هغه اوس هم موږ سره دی. قدرمنو دوستانو د دې خبر نور جزئیات تاسو کولی شئ په لومړني کمنټس کې وګورئ. د نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډیره مننه.